ډاکټر عبدالله له غني سره د جوړجاړي لپاره پر نوې طرحه کار کوي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني سیال او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله دفتر وایي چې په هیواد کې د سیاسي کړکېچ هواري لپاره په نوې تګلاره کار کوي او د سیاسي هوکړې پر اساس د یو ګډ حکومت جوړښت د دغې طرحې اصلي شرط دی. د ښاغلي عبدالله دفتر ویلي دي چې په دغه تګلاره کې د ټیم د غړو مشورې روانې دي او له وروستي کېدو سره سم به د منځګړي پلاوي په لاس د محمد اشرف غني دفتر ته وسپارل شي. د 1993 کال د ولسمشریزو ټاکنو پایلو لغوه کېدل د یو ګډ حکومت رامنځته کول د حکومت په جوړښت کې تر 50% د ثبات او همپالنې ډلې سم او د بودیجوي واکونو لیږد د مصالحې په شورا کې ښاغلي عبدالله ته د پریکړې او ګمارنې واک د دغې طرحې جزئیات دي. ولسمشرۍ ماڼۍ هم وایي چې د کړکېچ حل لپاره خبرې روانې دي او د جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په وروستیو کې د کابینې د غړو ګمارنې هم ځنډېدلې دي. بي بي سي ته ځینو سرچینو ویلي دي چې تر اوسه د محمد اشرف غني او عبدالله ټاکنیزو ډلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د راپورته شوي سیاسي کړکېچ د حل په موخه څلورو تګلارې وړاندې شوي دي. په وروستیو ټولنیزو رسنیو کې د یوې طرحې مسوده لاس په لاس کېږي چې ظاهره د ښاغلي عبدالله د دفتر له لوري وړاندې شوي دي، خو ښاغلي عبدالله دفتر هغه رد کړي او وایي چې نوې طرحه هغسې نه ده. حمید کرزي، عبدالرب رسول سیاب، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي د ارګ سپېدار ترمنځ منځګړیتوب کوي. دغه پلاوي څو ورځې وړاندې له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې تر یوې مودې د کابینې ګمارنې وځنډوي او له عبدالله یې وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی وخت وغځوي. دواړو خواوې د منځګړي پلاوي غوښتنې ومنلې. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند دواخان مینه-پال وایي چې د خبرو لپاره دروازه خلاصه ده او د کابینې د غړو ګمارنې هم تر اوسه درېدلې دي. د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د اختلافاتو له امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي تر کابله راغلل. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ناهیلی بیرته لاړ او له افغانستان سره یې د 1 میلیارډ د نظامي مرستو کمولو اعلان وکړ، خو ولسمشر غني ټینګار کړی چې د امریکا د مرستو کمیدل به د افغانستان په وضعیت ناوړه اغېز ونه کړي. نوموړي همداراز تر تور لګوي چې عبدالله د اساسي قانون بدلول غواړي او د دې چارې ته چمتو نه دی. د ښاغلي صاحب په مشرۍ د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود ترشوال مني چې د دغو دوو ډلو ترمنځ وروستۍ لیدنه 3 ورځې وړاندې ترسره شوې، خو هېڅ لاسته راوړنه یې نه لرله. ولسمشر محمد اشرف غني وړاندې ویلي چې د ملي یووالي په څېر د حکومت جوړښت ورته د منلو دی او د جوړجاړي لپاره یې عبدالله ته د مصالحې عالي شورا او په کابینه کې د ثبات او همپالنې ډلې غړو ته ځان ورکولو وړاندیز کړی و. په یوه جلا خبر کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن دوشنبه تور لګولی چې امریکا په افغانستان کې د تیر ملي وحدت حکومت په څیر یو سهامي شرکت جوړول غواړي. د حزب اسلامي په اعلامیه کې راغلي امریکا د دې غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هڅو پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.